Bismillahirrahmanirrahim. Start اقول تل چې موږ دا ویلو چې ډیسکټاپ څه دی او آیکن څه دی او آیکن څه دی. او سٹارټ اقول د دې مینیو نه دا ماوس ما درته ویلو کنه چې ماوس کې زموږ سره څه دي. نه ماوس نه هم دا ماوس لیفت کلیک موږ ویلو کنه ویل یا سکرول. ماوس کې ګوره یو لیفت کلیک دی، رائٹ کلیک دیں، سکرول یا بیل دا دی سکرول دیتا ہوا یا بیل صحیح نہیں. بیا دا کلکونه په خپل څو قسم دي. یو سنگل کلیک دیں، یو کلیک کیږي، بل ډبل کلیک دیں، دو کلیک او بل ټریپل کلیک دا درې کلیک. ट्रिपल क्लिक په ورډ پروګرام کې وګورئ چې کله درې کلیک وکړي پاراګراف درته صحیح نه. رائټ کلیک دې تاسو وايي دې توایي رائټ کلیک مینیو دې تاسو ویل کېږي رائټ کلیک مینیو یا دې تمون پاپ اپ مینیو هم ویل او یا دې تمونګه کنټیکسچوال مینیو هم ورته ویل. په دې رائټ کلیک مینیو په خپل لیست ویل کېږي. رائٹ کلک کی ډومبه څه دی ویو. ویو معنا څه دی ساره قتل یا کاریدل دی کی چکو دی مطلب دا دی آیکن په لوري کوي. اولنه گروپ دا افقی لین تاسو ګورئ کله چې دا سلین راغی البته زموږ سره سکیږي گروپ یعنی سیکشن جرا کیږي. دا اولنه سیکشن چې دی دا اولنه گروپ د آیکن د سایز لپاره دی. څه لپاره دی؟ لارج آیکن ګورئ لوی یو منټ دا دا کوي د ولدي د سټینګ خراب شوی دی آیکن دا سلوي کوي کنه او کچيري راسته میډیم عادي حالت نړۍ لوی نړۍ کچھ نه سمال کچھ نه. بل دوهم سیکشن دا دو چک باکس دی. یو اټو اورنج آیکن دی او بل الاین آیکن ټو گریډ دی. دا د آیکن د ترتیب لپاره دی. څنګه ترتیب؟ اټو اورنج آیکن مطلب آیکن دی په خپل په ترتیب شي. ګوره دا کلیک کوم کلیک میچو کو ټیک مار تریا خواښو کا اوس د کولای شم یو آیکن باندې کلیک ونیسم چپ کلیک دی خو موو کوم ګوره ماوس موو کوم ارزي کی چې خودلو واړم نه خودلای شم صحیح دی. او کچېری مونږ را سودی نه دا چک باکس ولا بیا دا سن کیږي اوس ګوره ته خودلای شم. بل الاین آیکن ټو گریډ. گریډ څه کوي سو کوي گریډ عمودي افقي لاین هغه نه درجه ته مو صحیح دی. خودلته گریډ د عمودي افقي لاین نه توایي دا عمودي دا افقي دا عمودي دا ګوره په ترتیب راغلي کنه عمودي افقي ډول. او کچېری دا ټیک مار د افا دې لپاره چې دا ټیک مار باندې کارو کې دا خو د افا کو دا چې کار کې دا وایو پرمبه به دا ټیک مار دا افا کې دا ټیک مار چې کله تاسو افا کې دا یو ټیک مار چې کله تاسو افا کې دا ټو اورنج آیکن نو بیا په دې باندې تاسو کار کولای شئ. اوس ګوره د دې وظیفه څه ده؟ ټیک مار نه افا کړی دی کنه دا خو مخکې ما د دې ټیک مار کیو ویلې چې ټیک مار افا کوم د خپل خوښي دي کې یو آیکن په دلته څنګه ګوره دا نوید کوم فایل دا مې دلته راوړو دا ون کوم پکچر دا مې دلته کې کوم دا پکچر وړاندې د پاسه تاسو یو بدل کی کنه یو بل د پاسه راځي. او کچري مونږ راسو د دې نه رائټ کلیک او څو کو دا چک باکس ولا الاین آیکن ټو گریډ هم دلته وراشي کې وخو دي او په گریډ په ترتیب راغلو قران هم ها بل دې دا ټیک مار مونږ غوي دې ورسوک څه پښتنه لاره ته کوی شو ورو کوي ژورنالیست. بل دې شو ډیسکټاپ آیکن دې معنا څه ده؟ په ډیسکټاپ د داخله چې ټیک مار راغی کنه ټیک مار دا تاسو چې دا کار وشي کولی شي. مطلب وای ډیسکټاپ لکه موږ تاسو وایو کنه چې پښتنه کې نو ورډ بورډ پر استعمالوي کنه دا نو دا چې کله ټیک مار راغی مطلب دا کار وشي کولی شي. په ټیک مار لګیدلی یو کار وکړي چې ټیک مار په بل کار وکړي نو ګورو آیکن کار ټیک مار کلیک کوم ټیک مار پاسو آیکن نشته واپس ټیک مار لګوم واپس راشي مشکل. نیکسٹ راځو سورټ بای. څه راځو سورټ بای. سورټ معنا ترتیبول بای لمخه. اوس ګوره څه په دې کمپیوټر لیب کې یو ترتیب جوړوم د شاګردانو کنه زه وایم چې سورټ دي سي زه سورټ ټینګ کوم کنه مطلب ترتیب کوم. زه څنګه ترتیب کوم لکه زه د پروګرام لمخه ترتیب کوم چې د وینډوز شاګردان یو خوا کې نه یا مثال زه وایم چې د ورډ پروګرام شاګردان یو خوا کې نه سوري د پروګرام لمخه لکه ترتیب کوم چې وینډوز شاګردان یو خوا کې نه ورډ بل خوا کې نه ایکسل بل خوا
یا مثال د ولایت لمخې چې د ننګرهار سټوډنټس یو خوا کېنی د کونړ بل خوا کېنی پکتیا بل خوا کېنی بغلان بل خوا کېنی کابل بل خوا یا مثال د ایج د عمر لمخې ترتیب کوم که نه ځم چې کوم 18 year old دی هغه یو خوا کېنی 19 بل خوا 4 سره مخکې موږ غواړو ترتیب کولی شو نو دلته په کمپیوټر کې دا ترتیب تاسو په څلور قسمه درکړی دی یو دی نیم د نوم لمخې دا ګوره د نوم لمخې شو اول اس راغلی بیا ټي په دې شکل سره اخر کې زد راغلی دی پام مشتا او که چیرې دا ټیک مار ولګوم اوس سوري ټیک مار نه بلکې بیا کلیک قربانې وکړم بیا کلیک وکړم اوس ګوره اول زد راغی بیا وای اخر ایت اخر ته راغلی دې شکل سره که سایز واخلې دا د وزن لمخې ترتیبېږي څه لمخې ما ته به نثار به ووایي چې نثار د دې سایز څومره دی نثار وایي ویری ګوډ تاسو ښکاره ته ګورئ څومره دی او د دې سایز څومره دی صابره 1.3 نو ګوره کوم سایز چې سیوا دی هغه پورته راغی او سایز کم دی هغه ښکته راغی دا د وزن لمخې آیټم ټایپ د قسمونو لمخې لکه ګورې دا ټول WW لیکلی دی که نه دا د ورډ فایل نه دي دا ګوره پکچرې دي دا د ورپېډ دی RTF دې خوا معلومېږي نو هر لکه اوس دا د قسم لمخې په ترتیب سره راځي او که چېرې ډېټ د تاریخ لمخې دې کې څوم تاریخ دی څوک وایي ته ووایه احسانه 10/11/2014 او که دې ته راسو د دې دی ګوره دې کې بلکل ښه نه خدای دې نه وګورئ پراپرټي سره راسې بلکل د ښه جنرال کې ګوره دا 9 PM دی او هغه 10 PM دا مخکې راځي دا دې پر څوک څه پوښتنه لرئ بل دی ریفریش څه لپاره پکارېږي د کمپیوټر داتا کول لپاره ځینې ملګري داسې کوي ښه چې هغوی کله کمپیوټر بیزي شي بس بیا ریفریش کوي هلکه دې وخت کې ریفریش فایده نه لري ځکه ګوره موږ تاسو د کمپیوټر په ډیفینیشن کې ویلې کمپیوټر از an electronic device which takes input from user and perform of processing تا کمپیوټر ته یو کار ښودلی مثال تا ورته ویلي چې دا پروګرام راته خلاص کړه دا فایل راته خلاص کړه که نه نو چې تا کله ورباندې دا فایل خلاص کړو صحیح دی دې سره کمپیوټر مثال بیزي شو پام کړئ چې کله یو فایل خلاص بیزي شو دا چې ته اوس بیا دا رایټ کلیک کوې تا خو یو کار ورکړو په بیزي شو دا ته چې دا رایټ کلیک کوې ولې دا څه لکه چې کمپیوټر نه اخلي بل څه واخلي خو دا هم کمپیوټر ته نه اخلي نو دې وخت هېڅ فایده نه لري دا نور هم بیزي کېږي صحیح دی نو څه کوئ تاسو ریفریش هغه وخت کوئ مثال 2 فایلونو ته د لینک ورکړئ یو کې د چینجز وکړه بل ته رانه دې وخت کې ریفریش وکړه برابر صحیح دی وړاندې پروګرامو کې بیا تاسو دا ریفریش وګورئ چې همداسې یو مثالو دپاره به وکارول شي پخوا به په پینټم 1 یا پینټم 2 کمپیوټر یې نه وي که نه هغو کې به داسې وکړی وه چې موږ په یو پکچر باندې ډبل کلیک وکړو که نه هغه چې خلاصېدو نو داسې پوره به نه خلاصېده پارټ برخې به خلاصېده لکه اوس هم انټرنېټ چې کله سروي پام کړی یو تصویر یکدم پوره نه ښکاري لږ برخې ښکاري که نه نو دا کشاني هغه وخت کې بیا موږ ریفریش کارول تر څو دا کار ضروري شي شارټکټ د ریفریش F5 بټن دی دا بټن ګورئ که غواړئ چې په کمپیوټر کې کار په چټکۍ سره وکړئ نو شارټکټ زده کړئ څه زده کړئ شارټکټ کی زده کړئ F5 مه زده کوه شارټکټ کی زده کړه چې F5 خپله شارټکټ کی ده ښه نیکسټ راځو دا انډو کاپي ولې راختم پیسټ او پیسټ شارټکټ دا کار کوي چې کله یو کمانډ په کمپیوټر کې دې شکل کې وخا لکه دا اوس دا پیسټ او پیسټ شارټکټ دی دې ته ډي اکټیو ویلې کېږي یا ډسیبل یا انویزیبل مطلب غیر فعاله پښتو کې څنګه وایو غیر فعاله دا غیر فعاله ده دا به مونږه اکټیو کوو څنګه مطلب فعالول انیبل هم ورته ویلی شو ویزیبل هم ورته ویلی شو یعنی دا به مونږه څنګه فعالو د دې فعالولو دپاره مطلب هر کمانډ د خپل سټیپس لري خو د دې پیسټ دپاره پکارېږي کوم آیټم چې مونږ کاپي کړی بل دې ته راوړل وغواړو د پیسټ په واسطه کولی شو څنګه به یو آیټم لکه فار ایگزامپل اوس ته مثال USB ته څه ډیټا لیږي که نه نو هم د دې په واسطه کېږي ګورې اوس مثال دا یو پکچر راوړم رائټ کلیک کاپي چې کله ته کاپي واخلې اوس ګوره پیسټ کاپي پیسټ هغه پکچر راغی که نه که پیسټ شارټکټ باندې کلیک وکړم هم راغی نو تاسو څوک وایي ښه دا کا درته وایم څوک درته وایي چې پیسټ سره هم دا راغی او په پیسټ شارټکټ سره هم راغی نو بیا فرق یې څه دی
تاسو خو یو دې توګري په دې پیس داسې شکل دی او دې سره یو وکتور راغلی دا وکتور داسې نه خدا بل څه پورې تړاو لري صحیح دی پیس او په شارټکټ ترمنځ فرق څه دی پیس چې کوم دی نو لینک with source file no link with source file او دا چې کوم دی link with source file څه مطلب وای پیس لینک سورس ته ویل کیږي اخستل شوی وای دا پیس څه چې تا پیس کړل دا وای دا اصلي فایل پر لینک نه لري تړاو به بس چراغ نور دغه ختم شو سره بالکل کار نه لري او کچيري ته پیس شارټکټ کې دا اصلي فایل پر تړاو لري څنګه اصلي فایل پر تړاو لري اوس ګورئ د دې اصلي فایل کوم ځای کې و دا دې فولډر کې و کنه و دې کې څه کوم ورته نوم ګورئ مازجان په نوم دی صحیح دی دلته پکچر دی کې مازجان دا یو دی دا خو ماز دا دی مازجان ډیلیټ مې کو کنه اوپن کی کنه او شارټکټ وګوره ځکه چې پیس نوم ویلو لینک نه لري شارټکټ وګوره شارټکټ سلی کی ګوره وای پرابلم وذ شارټکټ په دې شارټکټ کې وای مشکل دی this item mazjan.jpg that the shortcut refer to has been deleted however it can be restored from the recycle bin دا وای ډیلیټ شوی دی دا تاسو نو کوم کیږي او دا وای recycle bin کو پرو دی recycle bin ته سلاټ چې موږ وایو چې هغه ختم شوی دی کوئی شی اوپن کیږي دا به د recycle bin نه ریسټور بیرته چې کله recycle bin تر اسه دا رائټ کلیک ریسټور دین کلوز اوس ګور اوس اوپن کیږي ځکه تعبیر کرا وړو کنه سورس پیدا شو کنه اوس واپس راځي کنه پورا بل کچيري اصلي فایل کې اوس چینج وکم مازجان دا یو دی رائٹ کلک په دې باندې کوم کنه ایڈیټ دې کې څه چینجز کوم دا کلوز کا او دا چینجز سیو دکړو اوس وګوره دا پیس دی کنه دې کې چینجز راغلي دي نه راغلي ولې چې پیس دی او شارټکټ کې وګوره ها څه مشکل لري په پیس او شارټکټ باندې پوه شو امدا شان که زه اوس واړم چې اوس یو ځبی تا کاپی کوم یو ځبی ما ترا کوي اته دې کې څه ځبی نه داري ولې تام د کلاس نه ورته ته پیدا کې تام مخکې من دا رشان دا کلاس پاتې خبره دا زوال کمپیوټر ته راوړم که یو آیټم یې کلس وی کوشل وی او رائټ کلیک وربانیو کی کاپی به کې کوم دې ته چرولې لکه دې تا دا یو به کنه زاهد ستوما پیس ګوره دا یوز بي تر راغی ښا یوز بي تر راغی کنه اوس ګوره دا یوز بي ته اخوا کا بیا ولګا بس دا په کې موجود وي کته بیا د یوز بي نه سره اخلي ځان ته کاپی کوي خیر دا طریقه وتا اوس دمم وي دا ځان ته کاپی کوي رائټ کلیک کاپی کوم دې تر راوړم مثال دې برخه تر راوړم رائټ کلیک څه مشکل لري ځینې وخت کې هغه فیصدي شروع شي صفر یو دوه درې هغه چې سایز زیات نه دا خو تصویر وزکه ضرور شو دې پر څه پوښتنه لري نیکسټ راځو د دې نه وروسته نیو دی نیو نه دی ښا نیو نه دی ګوره نیو نه دی زه اوس ورته ښیم دا زه یو تر سایکل ختم کړم رائټ کلیک دا زه ډیلیټ کوم اوس را سره رائټ کلیک سره راته وایي نیو بل سمستا نشته ان راغلی نه دی خو راځي اوس ګوره رائټ کلیک ډیلیټ دا څه ول نشته دا وزري نیم کم علي نومر تور کومه کنه دا یو سم نه کاری دی کله مطلب بیزی دا زما کمپیوټر کې دا یو هغه یو ځین داخل کړو د سوارس برمات کړی دی خدیجه کې یو بل کمانډ د موږ سره هاند وکړو چې تاسو څه ډیلیټ کړئ مطلب ډیر تراګل دی صحیح دی کوئی شو انسان دا وراو سره وګورئ بل نیو فولډر نیو باندې کلیک وکړئ خدا بل مینیو راځي کنه ور دې کې راغلا دې مینیو تاسو وایي دې د سب مینیو کوم مینیو سب مینیو مطلب سب موږ څه کوو سکول کې تاسو لري سب سیټ فرعي صحیح دی سب مینیو معنا فرعي مینیو رائټ کلیک وکړئ دې کې د فولډر د دې په اساس موږ کولای شو چې فولډر څه جوړ کو فولډر سره لپاره کاریږي
فولډر کو اسم کو ترسوم کو شو په ډیټا کو منظم روزه ته اوس ګورخه دا فولډر کلاس کا دي کې د کټګوري ویډیو پراته دي د تصویرانم دي نور فایل نه هم پکې دي کزو نیکسټ ټایم یو فایل پیدا کوم اوس دې فولډر کې نو تاسو دا ډېر سختونه لري او کچېری ما د دې کټګوري کړی یاري او مې جلا جلا فولډر کې خو دې نو مې ورک مثال ورډ فایل نو ما ته زه چې په دې کړم د یو ورډ فایل او په ورډ فایل فولډر چې کوم دې په دې وډول کلیک کوم ډایرکټ کړم صحیح دی نو فولډر دې لپاره پکاري رائټ کلیک نیو فولډر فولډر باندې کلیک کو اوس را سدي دي نه دې یو نوم ورکا any name تاسو ورکوي علي صحیح شو خو همیش کوشش وکړئ چې فولډر کلم جوړوي دا یو نوم ورکړي چې هغه د ډیټا ریلیټډ وي اوس مثال دی ته ګوره ما نوم ورکړ صابر او دې کې ما سره سدي دې کې ما سره د ورډ پروګرام فایل نه نو که نیکسټ ټایم دا پیدا کوم نو مشکل بشي کنه نو کچېری مثال ما سره دې کې پکچر دی او نوم یې ورته پکچر ورکړ مثال ما ورکړ ټور کابل د کابل پکچر دي کنه موږ کوم ټور کړی نو کنه څنګه پیدا کوم چې ما د تصویران په کابل کې لیکلي په فولډر د دې نوم ورکړې پاسانه پیدا شو کمانو علي ولی جان او صابر ورکړی نو بیا به سختي سره پیدا کیږي ښه هر اوس فولډر هم جوړ کړ دې فولډر ته نوم ورته ورکول لکه پکچرز دې ته ډیټا څنګه راوړم مخکې چې کوم کاپی پیست خبره درته وکړه هماګه خبره ده صحیح دی لکه دې نظر پکچرز کاپی کوم رائټ کلیک کاپی او دې ته رائټ کلیک په دې فولډر باندې پیست راو لګل نو ګورئ هغه پکچر دی راځي ها رائټ کلیک کو په دې باندې د دې نه سٹارټ اپ لورینیم نه پراپرټي رستو او چې ته فولډر په دې نو دا پراپرټي د دې خواص چې یو ځل یو څو په دې نو بیا خواص سره ځان درلود رینیم مطلب نوم تبدیلول صحیح دی لکه ورته لیکم مای پکچر بل کچېری زو غواړم چې دا فولډر به نوم کما نو څنګه مطلب وداوټ نیم راځي رائټ کلیک رینیم بیک سپیس بیا دوباره رائټ کلیک وکړئ همدا څه کې دوره رائټ کلیک انسرټ یونیکوډ انسرټ یونیکوډ کنټرول کریکٹر او LRM انټر کا بغیر د نوم شو کنه شو دا ورکو چې کوم شوی اوس وکړي نه دا خیر بیا ګوره دې ته نوم ورکو صابر غواړم دا بغیر د نوم راولم نو رائټ کلیک رینیم بیک سپیس نوم دې پاک کو دا نه چې ته د پور د رائټ کلیک کې ګوره بیان کیږي ښا رائټ کلیک دغه خانه کې دنه نه دا کوم چې دا بلینکینګ کیږي د کرسر وای په دغه ځکه به رائټ کلیک کوي او انسرټ یونیکوډ کنټرول کریکټر دې کې چې هر یو کوډ ورکړي لکه مثال دا یو انټر راو هر یو چې په دې لسته یو هر یو ورته واخلي خبره مثال دا راته وای کنه چې زه اوس په دغه یو موقعیت کې درې فولډر او یو نوم جوړ کړم جوړیږي انسرټ یونیکوډ پرېږه مخکې پرون بیا بل ورځ ویلې ده ام دي کې تاسو سره یو ځای خبره ما صابر په نوم جوړ کړ اوس وګوره بل جوړوم صابر نوم سره نه جوړیږي ستاره نه جوړیږي ګوره یو ختم کیو څنګه به جوړو څوک راته جوړ کړ بس ما ته پکار دی دا څنګه کوي رائټ کلیک وو کې فولډر به جوړ کې نوم به ختم کې دوباره به بیا رائټ کلیک کې دې ته یو کوډ ورکړي لکه LRM سمې ورکو اوس راځه نوم ورته ورکا جوړ شو کنه نیکسټ بل یو چې جوړوم نیو فولډر بیک سپیس د رائټ کلیک شارټ کټ کیبورډ کې دا بٹن ده ځینې کیبورډو کې دا بٹن نشته ها چې به کنه ورته څنګه زموږ سره باندې مو کوي اوس هغه زموږ کمپیوټر کیبورډ کې نشته راته انسرټ یونیکوډ کنټرول کریکټر دا اوس LRM مو ورکو LRM یو د ورکو بل یو ورکا فار ایگزامپل ISS صابر PDF هم دا کولای شي ها PDF څنګه PDF PDF چې ورته لکه مخکې LRM ورته او ار یو چې دینه تور تا ورکې وسو کولای شي به استاد دا نور فایل نه څه لپاره ورکړي څنګه اوس ار یو په انتخابولې فوډي فایل نه ګوره ما درته سو ویل کنه دلته یو فولډر ما درې فولډر می صابر کوم کړی دي LRM مخکې استعمال کړو بیا نشم ګوره چې بیا وکوم بیا مکه مسله راځي دا ته الریډي موجود ده پوه شئ نیکسٹ راځو ډیلیټ باندې خبره کوو څه باندې خبره کوو ډیلیټ سره بلای ځه څه کنه ختمول کوي کنه
اوس لکه دلته ما فولډر جوړ کړ یو فولډر جوړوم فولډر نه جوړوم بلکې دا فایل د شیرزوی په نوم فایل دی دا ډیلیټ کوم ډیلیټ بل استاد یا سر په نوم فولډر می جوړ کړ دا یو څه ډیلیټ کوم رائټ کلیک ډیلیټ چې کله ډیلیټ کوم ریسایکل بین تراسا نو تاسو ته کنه ریسټور کړئ تراسا نو راځو دا ریسایکل بین کې د ډیلیټ سیټینګ وایو د سیټینګ وایو ریسایکل بین کې رائټ کلیک وکړئ ریسایکل بین باندې تراسا ستاسو ډیلیټ پراپرټیز ته سوري دا هر یو ډرایو ته جلا سیټینګ لکه سی ډرایو ته سیټینګ کله چې کسټم سایز کنه اوس ګور دا ته ډیلیټ کړه ریسایکل بین تراره کنه به تراسا رائټ کلیک او دا ریسټور کچېری ته وایي چې نه ریسایکل بین ته ران شي یو فایل نو څه وکړه don't move file to the recycle bin remove file immediately when deleted मतलब जो delete شو بس तो कंप्यूटर ने रोका right click delete اوس راځو تاسو ها ته وایي چې دلته به دراشي نو بیا څه واخلئ بیا دا کسټم سایز والا بل ډسپلی ډیلیټډ کنفرمیشن ډایلاګ دا چې کوم څه کله ولګي او اپلای کی اوکې اوس وګوره چې څه ډیلیټ کې تا ته وایي اسمو میسج درکې مشکل نه دی بس دې کنه